السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولی شو یو ښایسته شانتي کار سپیډ میټر یا د موټر د سپیډ په میټر په رقم سره چارټ جوړول؟ لکه دا یو چارټ ما سره په دې کې ریډ یعنی کله چې د حالت راځي دا مکمل ما دا د اگزامپل د نمبرو لپاره جوړ کړی، د مثال د شاګرد د نمرو لپاره. کله چې نمرې کمې وړي نو دې نقطې ته راځي، کله چې یو څه تر هغه نه پورته وړي نو دې نقطې ته، کله چې برابرې نمرې وړي په اوسط ډول برابر یې ښیي، او که تر ټولو ښیي نو هغه زرغون حالت ته ځي. نو دا تاسو هر قسم ډیزاین لپاره جوړولی شئ. فار ایگزامپل دا ستنه اوس ما سره په ګوډ باندې ولاړه ده، زه راځم دلته ورته وایم که چیرې دا 100 نمرې یوسي نو دلته تاسو ګورئ دا ریډ حالت ته راځي، او دا خو لوک اپ ما ور باندې کار کړی ده تر څو پورې دا شیپس دلته راځي. نو حالت د دې هم د خفګان کیږي، کله چې دلته نیوي ټایپ یې نو هغه حالت سم د خوشحالي راځي کنه. کله چې سل وړي بیا ګورو بیخي خوشاله ده کنه. داسې یو شیپ مې ډیزاین کړی دی ورته. دا ډېر ساده کار د لومړی په دې ویډیو کې موږ کولی شو داسې چارټ جوړ کړو. د داسې چارټ جوړېدا لپاره موږ څه کوو ګورئ، لکه تاسو دلته پام وکړئ دا ستنه چې دا له موږ سره کار کوي، یو د وی بي په ترو کېږي یو د چارټ. د وی بي په ترو باندې شیپ څه رقم شیپ واخلي ډیزاینولی شي، مګر دا په دې نمونه ډیزاین پر دې داسې نری ډیزاین ډبل والی هغه بیا ستاسې خپله خوښه څونه ډیزاین باندې ته پنډوالی ورکوئ جوړوئ. یعنې دا اټومیټیک له دې سره نمبرو سره ریلیټ ته کته او پورته کېږي. فار ایگزامپل زه دلته راځم محمد مارکس لیکم، او دا طبیعي خبر ده نو بدې کې خو مارک عموما له سلو نه اخیستل کېږي، نو زه 100% ساین ورکوم. دا کس له ما سره څو نمرې وړي؟ 100 نمرې وړي محمد. اوس دلته زه دا چارټ څه جوړوم، تاسو شي په اساس کولی، خو چارټ په اساس بیا ډېر اساس ده ډونیټ چارټ. زه به 10% واخلم او بیا د 15 برخې اخلم، نو د 15 برخو لپاره 15 واري 10 اخلم، دا به ما سره پوره کړي 50. یو بل محیط اخلم 50، ځکه نیمایي موږ ټرانسپیرنټ کوو. که تاسو دې چارټ ته پام وکړئ د دې دا نیمایي برخه چې دا هغه ټرانسپیرنټ ده، یعنې 50% ټرانسپیرنټ ده او 50% ویزیبل ده، خو هره لس حصه چې ده هغه ډیزاین لري. نو دلته به دې نه زه چې جوړ کړم چارټ، په دې به کلیک وکړم، دلته به راسم او ډونیټ چارټ به واخلم، په دې به کلیک وکړم او دا چارټ مې واخیست. دا به زه ډیلیټ کړم او دا به هم زه راسره ډیلیټ کړم، او په دې به رایټ کلیک وکړم، د دې پروپرټي ته به راسم، هول سایز به یو څه غټ کړم، او دا روټیشن به زه ورته ورکړم 270 درجې داسې ډیزاین باندې. او د دې شیپس د دې چارټ آوټلاین به څه ورکړم، نو به کم، او دا ډاونز یعنی دا 50% برخه چې هغه باید ویزیبل نه وي، نو بیا په دې کلیک کوم، نو فیل اخلم. کله چې دا نو فیل واخیست اوس په دې باندې کلیک کوم، دې څه رقم رنګ اخلم، په دې به کلیک وکړم. تاسې دلته د هغه نه فیل کولی شئ ګریډینټ نه. صحیح شو. اوس زه یو سمپل داسې کلر اخلم او بیا په دې کلیک کوم، په دې باندې داسې کلر اخلم او بیا راځم په دې باندې کلیک کوم او داسې کلر اخلم، او په دې دا بالکل صحیح ده، او په دې باندې داسې کلیک بالکل صحیح شو. اوس دا ټول محیط چې ده 100% ده که نه، دا ټول د چارټ ایریا سره 100 ده او 50% یې موږ ډیزاین کړه. نو اوس دلته چې موږ دې سره یوه ستنه اخلو نو پرسنټیج که موږ 1% ستنه هم واخلو نو دا تر 100 نه وړي، نو ټول محیط ورته بیرته نیمایي کوو، یعنې 200% کوو. نو موږ داسې کوو، موږ وایي 2% په اندازه باندې یوه ستنه اخلو او نور له دې 200 نه پرسنټیج حتمي ده سیم د دغو دواړو منفي کوم. صحیح شو. 98 پاتې شو. له دې نه یو پای چارټ اخلم، په دې کلیک کوم او پای چارټ اخلم، په دې کلیک کوم چې دا ایسته کوم، په دې کلیک کوم دا فیل نو فیل کوم، بیا په دې نقطه باندې کلیک کوم، د دې یو لپاره دې لپاره خو نو فیل اخلم، دا دې ډبلوم، دا بالکل دا نقطه صحیح شو. او دې باندې بلک کلر اخلم او دې دا اکسس میهورنس دا ایسته کوم، او د دې فیل څه ورکوم، د دې فیلم نو کوم، او په دې کلیک کوم، د دې فیلم نو کوم، داسې ډیزاین باندې. خو دا اوس هم آوټلاین لري که نه، په دې به کلیک وکړو، د دې آوټلاین به څه ورکړو، نو به کوو. دا د دې سایز به مربعي کم نه، داسې راځم
او 2.1. صحیح شو. اوس دا دې ته روټیشن ورکوم، په دې باندې رایټ کلیک کوم او د دې فارمیټ ډیټا سیریز ته راځم او دې ته روټیشن 270 اخلم. صحیح شو. کله چې دا 270 شو ځکه چارت ته هم داسې روټیشن ورکوم، د دې آوټلاین څه ورکوم؟ نو فیل کوم. او اوس د دې لپاره یو داسې سمپل ډیزاین اخلم، په دې کلیک کوم. دا خو بالکل غټ ته نو داسې او دا راخلم، دا دلته شته او د دې فیل دې ته یو افیکټس ورکوم. د دې سایز لږ زیاتوم، دا 4 په 4 کوم او دې ته کوم دې طرف ته موو ورکوم او دې ته یو رقم شیډو ته ورته ډیزاین ورکوم. شیډو یعنی دا به یو سوری لري، خو د دې فیلم دې ډیزاین کې اخلم او بیا د دې ته ایج ورکوم. دا چارټن فیل نو کوم او د دې آوټلاین ایسته کوم. اوس موږ خپل چارټ چې کوو سیا کار کوي که نه کوي. زه ورته دې 40% نمرې وړي دي، زه ورته دې 10% نمبرې وړي دي، یا زه ورته دې 20% نمبرې وړي دي. نو ګوره هغه اټومیټیک کار کوي. زه ورته 90% یا زه ورته وایم 50% اټومیټیک ډول کار کوي، یا زه ورته 50 یا زه راځم ورته وایم 50. دا دواړه سلیکټوم، کنټرول سره نیسم، ډاون شیپن سلیکټوم، لیږي دې طرف ته کوم. صحیح شو. اوس د دې چار چاپیره یوه دایره اخلم یا آرکوس اخلم، په دې کلیک کوم او بیا راځم دا داسې اخلم او دا داسې ډیزاین باندې اخلم او د دې ډاون اپ اینډ ډاون ډیزاین. ریسیټ نو کوم او داسې سمپل ډیزاین ده بې له وی بي اے او راتلونکي درس کې به انشاءالله د وی بي اے سره ګډ کاروو. اوس که دلته ټایپ کې 90، که دلته ټایپ کې 10، که دلته ټایپ کې 20، هغه اټومیټیک کار کوي.